السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، امید لرم چې ټول به ښه او خوشحاله به او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو، نن ان شاء الله زموږ سبق نمبر 3 دی او زما امید دی چې سبق نمبر 1 او سبق نمبر 2 باندې به تاسو پوه شوي او زده کړی به وي. سبق نمبر 3 چې دی نن دا ډېر زیات اهم سبق دی، د مخارجو سبق دی. دا ډېر زیات اهم دی، دا په یاد ضبطول غواړي. زه نن تاسو ته وایم او زما یقین دی چې که تاسو دا په یاد ضبط کوئ نو 80% تاسو به دې قاعده به بیا پوه شئ. سبق نمبر 3 چې دی هغه دی مخارج الحروف. اوس موږ مخارج پیژنو چې مخارج څه ته وایي. مخارج چې دی دا د مخرج جمع ده. مخرج ویلی شي د حرف د رابطو زیږي ته. د کوم ځای نه چې حرف راوځي نو هغه خو زموږ خوله ده، نو دغه ځای ته وایي مخرج. نو مخرج ویلی شي د حرف د رابطو ځای ته. ټول مخارج ولس دي، هغه دا دي. اوس تاسو نه څوک تپوس کوي چې ټول مخارج څو دي، نو تاسو به وایئ چې ولس، لکه 17. دا ګورئ وایي مخارج د مخرج جمع ده. مخرج ویلی شي د حرف د رابطو زیږي ته. ټول مخارج ولس دي، هغه دا دي. مخرج نمبر 1 چې دی هغه دی الف، واو، یا، مده ادا کیږي د خولې د خالي ځای نه. اوس دا وایي چې الف، واو، یا، مده. د دې نه الف مده، واو مده، یا مده مراد دی چې دا ادا کیږي د خولې د خالي ځای نه. تاسو به مخې ته بیا الف مده، واو مده او یا مده وپیژنئ. مخرج نمبر 2 همزه، ها، ادا کیږي د مرای د اخر نه. اوس دوستانو تاسو به چې کوم اخوا حروف هجا وي په هغې به تاسو پوه شوي، نو اوس به تاسو دلته دا حرفونه وپیژنئ چې کم حرف د کم ځای نه ادا کیږي. نو دا موږ وپیژنو چې همزه، ها، ادا کیږي د مرای د اخر نه. مخرج نمبر 3 عین، ح، ادا کیږي د مرای د منځ نه. دا اوس د مرای د منځ نه ادا کیږي. دا په ترتیب سره دی، د مرای اخر دی، بیا منځ دی، بیا اول دی، نو بیا جبه شروع کیږي، نو بیا د جبې حرفونه دي. داسې دا په ترتیب سره لیکلی شوي دي. مخرج نمبر 4 غین، خا، ادا کیږي د مرای د اول نه. تاسو کله ادا کوئ نو خپل په مرۍ باندې ګوته ږدئ، تاسو ته به خپله پته لګي او جوخ او صحیح وایئ. دی اوس لیکلي وایي دې شپږو حرفونو ته حروف حلقي وایي. حلق چې دی هغه مرۍ ته وایي. نو تاسو نه څوک تپوس وکړي چې حروف حلقي څو دي، نو هغه شپږ دي او دا مخې ته په قاعده کې زموږ ډېر زیات پکارېږي. تاسو به مخې ته راځي په نور سبقونو کې. نو تاسو پکار ده چې دا په یاد ضبط کړئ، وپېژنئ چې همزه، ها، عین، ح، غین، خ دا د حروف حلقي دي، دا شپږ حرفونه. اوس د مخرج نمبر 6 د مخرج نمبر 5 قاف، ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. مخرج نمبر 6 کاف، ادا کیږي د جبې د ویخ او بره تالونه. د قاف د مخرج نه لږ خولې طرف ته. اوس د کاف چې دی وایي دا ادا کیږي د جبې د ویخ او بره تالونه، خو د قاف د مخرج نه لږ خولې طرف ته. مخرج نمبر 7 جیم، شین، یا، غیر مده، ادا کیږي د جبې د منځ او د بره تالونه. مخرج نمبر 8 ضاد، ادا کیږي د جبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه. مخرج نمبر 9 لام، ادا کیږي د جبې د غاړې او د بره مخامخ څلورو غاښونو د ورونه. مخرج نمبر 10 نون، ادا کیږي د جبې د غاړې او بره مخامخ دریو غاښونو د ورونه. ګوره لام د څلورو غاښونو د ورونه، نون د دریو غاښونو او را د دوو. په ترتیب سره دا ډېر اسانه ده. مخرج نمبر 11 را، ادا کیږي د جبې د غاړې او د بره مخامخ دوو غاښونو د ورونه.
اوس مخرج نمبر 12 طا دال تا ادا کیږي د ژبې د سر او د بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه. مخرج نمبر 13 ضا ذال ثا ادا کیږي د ژبې د سر او د بره مخامخ دوو غاښونو د سرونو نه. دلته دا تاسو وپېژندو ما تاسو به حروف هجا کې ویلي چې دا 3 حرفونه ژبې په سر ویلی کېږي. نو دلته یې ویني د ژبې د سر او د بره مخامخ دوو غاښونو د سرونو نه. مخرج نمبر 14 صاد ز سین ادا کیږي د ژبې د سر او د لاندې باندې مخامخ دوو غاښونو د شاګانو نه. مخرج نمبر 15 فا ادا کیږي د لاندې شونډې د خېټې او د بره مخامخ دوو غاښونو د سرونو نه. د لاندې شونډې د پسته طرف چې دی خېټه په دې باندې دوه غاښونه به داسې کېدی فا فا. مخرج نمبر 16 با میم واو غیر مده ادا کیږي د دواړو شونډو نه با د لمدې حصې نه او میم د وچې حصې نه او واو د دواړو شونډو ګول کېدو نه. اوس وایي با میم واو غیر مده ادا کیږي د دواړو شونډو نه با د لمدې حصې نه او میم د وچې حصې نه او واو د دواړو شونډو ګول کېدو نه. با د کمې لمدې حصې نه زموږ چې کومه شونډه ده نه خولې طرف ته ده دغه طرف لونې نو دغه د لمدې حصې نه ادا کېږي او میم د وچې کومه بهر حصه چې ده دا وچی د وچې حصې نه ادا کېږي او کله چې زموږ دواړه شونډې راګول شي نو واو چې کله موږ واو ادا کوو نو زموږ دواړه شونډې ګول کېږي ورسره. او مخرج نمبر 17 غنه ادا کیږي د پوزې د ډډ نه. غنه به تاسو مخې ته وپېژنئ. زه به مثال درکړم لکه قل اعوذ برب الناس د بالناس کې چې دا کله دا غنه ده نو هغه غنه چې ادا کیږي دا د پوزې د ډډ نه ادا کیږي. نو نن دا سبق ډېر آسان دی ضروري یاد کړئ دا ډېر اهم سبق دی په دې قاعده کې. خپلو بچو ته یې وښایئ او دا په یاد زود کوئ. تاسو به پېژندلي حروف حلقي پکې دا ټول وپېژندل. نو زه امید لرم چې تاسو به پرې پوه شوي او کوم وروڼه خویندې نه پوه شوي ما ته به کمنټس کې ضرور ووایئ او ویډیو خپلو دوستانو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ چې هغو ته هم فایده والي هغو قرآن مجید زده کړي. نو ما له راکړئ اجازت والسلام.